د المدثر مبارکه سوره چې د قرآن عظیم الشان 40 سوره ده په مکې معظمې کې را نازله شوې ده. 50 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. یا ایها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. ای په څادر ځان غوښتون کې څملاستون کې پاتېږه او نړیوالو ته خبرداري ورکړه او د خپل پروردګار لوی اعلان کړه او خپل جامې پاکي وساته او له پلیدۍ نه په څنګ اوسه او د هغه څه په مقابل کې د چې ورکړي دي د زیات ترلاسه کولو لپاره احسان مه باروه او د خپل پروردګار په خاطر صبر وکړه. فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. خنو کله چې په شپېلۍ یعنی سور کې پوکی ووهل شي هغه ورځ به ډیره سخته ورځ وي د کافرانو لپاره به آسانه نه وي. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا. پرېږده ما او هغه څوک چې ما هغه یوازې پیدا کړ ډیر مال مې ورکړ د دې ترڅنګ مو حاضر موجود زامن ورکړل او د هغه لپاره مو د مشرتابه لاره برابره کړه. بیا هغه تمه لري چې زه ورته نور لا زیات ورکړم. هېڅکله نه، هغه زموږ د آیاتونو دښمن دی. سأرهقه صعودا. زه خو به هغه ډیر ژر له ډیرو سختو ستونزو سره مخامخ کړم. إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر. هغه فکر وکړ او د څه خبرې جوړولو هڅه یې وکړه. نو خدای دې هغه ووهي د څنګه خبرې جوړولو هڅه یې وکړه. هو خدای دې هغه ووهي د څنګه خبرې جوړولو هڅه یې وکړه. بیا یې د خلکو لوري ته وکتل. بیا یې وچولی تریو کړ او خوله یې بړوسه کړه. بیا یې شا واړول او تکبر یې وکړ. په پای کې وویل چې دا نور هیڅ نه دی مګر کوډې دي چې له پخوا نه را روانې دي. دا خو یو انساني کلام دی. سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر. ډیر ژر به زه هغه دوزخ ته ننباسم او ته څه پوهیږې چې څه دی هغه دوزخ؟ داسې یو اور دی چې نه څه پرېږدي او نه څه خوشې کوي. د بشر لپاره تباه کوونکی دی. عليها 19 پر هغه باندې 19 د عذاب فرشتې کار کوونکي ټاکل شوي دي. وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا
يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. مونږ د دوزخ دغه معقلان پرښتې ګرځولي دي او د هغو شمیر مو د کافرانو لپاره ازموینه ګرځولې ده تر څو چې د اهل کتابو باور راشي او د مؤمنانو ایمان زیات شي او اهل کتاب او مؤمنان په کوم شک کې پاتې نشي او د چا چې په زړه کې ناروغي ده او کافران دا وایي چې خنو د الله د دې عجیبه خبرې نه څه مطلب کېدای شي په دې ډول چې د الله چاته خوښه شي ګمراه کوي او چاته چې خوښه شي لار ورخي او ستا د پروردګار لښکرې په خپله له هغه پرته بل څوک نه پیژني او د دوزخ یادونه له دې پرته د کوم بل غرض لپاره نه ده شوې چې خلکو ته پند وي. کلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. هیڅکله نه قسم دی په سپوږمۍ او په شپه باندې کله چې هغه راګرځي او قسم په سهار باندې کله چې رڼا کیږي. دغه دوزخ هم له لویو شیانو څخه یو دی د انسانانو لپاره ویرونکی له تاسې نه د هر هغه چا لپاره ویرونکی چې د اعتدال له حالت څخه وړاندې تګ وغواړي یا بیرته پاتې کېدلو وغواړي. كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر. هر څوک د خپلو کړو په بدل کې ګیراو دی د ښي لاس کسانو څخه پرته چې په جنتونو کې به وي. هلته به هغوی له مجرمانو څخه پوښتنه وکړي تاسې څه شي دوزخ ته بوتلی؟ قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. هغوی به ووایي موږ له لمونځ کوونکو څخه نه وو او مسکین ته مو خواړه نه ورکول او د حق پر خلاف خبرو جوړونکو سره په یو ځای کېدو موږ هم خبرې جوړولې او د جزا ورځ مو دروغ ګڼله تر دې پورې چې موږ له هغه باوري شیانې مرګ سره مخامخ شو. فما تنفعهم شفاعة الشافعين. په هغه وخت کې به د سپارښت کوونکو سپارښت د هغوی هیڅ په دردو نه خوري. فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. نو په دغه خلکو څه شوي دي چې دوی له دې نصیحت نه مخ اړوي ګواکې دوی ځنګلي خره دي چې د زمري له ویرې وتښتېدل. بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة. بلکې له دوی نه هر یو خدا غواړي چې د هغه په نوم پرانستي لیکونه ولیږل شي. هیڅکله نه اصلي خبره دا ده چې دوی له آخرت نه نه ویریږي. كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره. هیڅکله نه دا قرآن خو یو نصیحت دی اوس چې د چا خوښه وي له ده څخه دې پند واخلي. وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة. او دوی به څه پند وانخلي مګر دا چې الله همداسې وغواړي هغه د دې وړه دی چې ورڅخه ویره وشي او هغه د دې اهلیت لري چې پرهیزګارانو ته بښنه وکړي.